أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقعد في القعدة الأخيرة ويقعد كشيدني في القعدة الأخيرة فأخير ناستكي مثل ما قعد في الأولى فأول ناستكي چې څنګه کښېنستلی و چې دا یوه پښه یې درولې وه پر دا بله پښه باندې کښېنستلی و په آخره ناسته کې به هم هغه رقم کښېني. والمرأة ښځه چې ده تقعد کښېني به على التیها اليسرا پر چپه کوناټې باندې. دا ښځه به بیا پر چپه کوناټې باندې کښېني پر دا یوه چپه طرف باندې فی القعدتین په دواړو ناستو کې که اوله ناسته ده که دومه. وتخرجو باسي به کلتا رجلیها دواړې پښې من الجانب الایمني وراسته طرف ته. ګوره پر دا چپه طرف باندې یعنې پر دا چپه اړخ کوناټې باندې به کښېني پښې به وراسته طرف ته دواړې وباسي. وتشهدو اتحیات به وایي فاذا اتم چې هر وخت یې پوره کړله تشهد اتحیات یصلي درود دی ووایي علی النبي صلی الله علیه وسلم پر نبی علیه الصلاة وسلام باندې. ویستغفرو بخښه دی وغواړي لنفسه د پاره د ځان ولوالدیه او د مور پلار د پاره ان کانا که چیرې و دغه مور پلار د مؤمنین مؤمنان و. ګوره که د یو چا مور پلار مؤمنان ول د ځان د پاره به هم بخښنې دعا وغواړي او د مور پلار د پاره به هم وغواړي. که چیرې مور پلار مؤمنان نه وله کافران وله بیا د هغو د پاره دعا غوښتل نسته د ده د پاره. ولجمیع المؤمنین او د ټولو مؤمنانو د پاره به وغواړي. والمؤمنات د ټولو مؤمنانو ښځو د پاره به وغواړي. ویدعا دعا به کوي بدعوات په هغه دعاګانو سره الماثورتي چې را نقل سوي دي هغه نقل په حدیثو کې چې راغلي دي هغه دعای به وکړي. وبما په هغه سره یشبهو چې مشابه وي الفاظ القرآني د لفظو سره د قرآن لکه موږ چې اللهم ربنا وایو. ولا يدعو دعا به نه کوي بما په هغه سره یشبهو چې مشابه کلام الناس د خبرو سره د خلکو داسې دعای به نه کوي لکه د خلکو څه چې غوښتنه کېږي نحو قوله لکه دا قول اللهم البسني اللهم ای خدا البسني ما ته جامه راکړه داسې به نه کوي. و یاده رقم او اللهم زوجني یا ما ته یا الله ښځه راکړه فلانتن پلانې ښځه ما ته په نکاح راکړه دا به نه وایي. حتی در داسې وخته پورې لو قال که وویل ذلک دغه خبرې یعنې دغه د جامې ده یا د ښځې ده دا رقم دعا یې وغوښتل فی وسط صلاتي په میان د لمانځه کې که یې وغواړي تفسد صلات هو ګسر المنځ فاسدېږي د سره به بېرته دا لمونځ راګرځي. وروي روایت سوی دی عن بعض المشایخ د بعضی علماو څخه انه دی قال ویلی دی د بعض علماو څخه را نقل سوی دی ویل سوی دی لا یقول ندی وای فی الصلاه په درود کې علی نبی صلی الله علیه وسلم پر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې درود وای ورحم محمدن دا بنوي. او اکثر المشایخ او اکثر علما چې دی علانه پر دی باندې دی یقول وای دی لتوارث د وجه د نقل کېدو چې څنګه نقل راغلی وي پاغه کې فيه پاغه کې. ويقول ودي واي ورحمت ولا يقول ندي واي ترحمت دا رقم دی نه وای. وان قال که وای ترحمت بالتخفيف وای فهو خطا دا لفظ چې دی دا ترحمت ویل دا خطا دی دا لفظ. ولو قال که وای چیر ترحمت یعنی په شد سره وای بالتشديد په شد سره يجوز دا بیا روا دی. ولا يقول ندي وای في العالمين ربنا انك حميد مجيد دا رقم دی نه وای په الله مسولی کې دا في العالمين ربنا انك حميد مجيد دا نه وای. ولو قال که چیر ولا باس به په دې کې چیر وینا وکدا غره په وای دا به پروانه کی بي په دې سره. و اشاره بکی به سبابتي په سبابه ګوت سره به اشاره کی اذا هغه وخت انتها چې ورسیږي اله شهادتين و شهادتين ته یعنی اشهد ان لا اله ته چې ورسیږي په شهادت په ګوت سره یعنی دا اشاره بکی. وقال ویل دی په الواقعات په واقعاتو کې لا يشير اشاره نکی فان اشاره کی اشاره کول يقعدو غټه دی کرا الخنسرتو دغه کښنوټه ګوته والبن سرتو دا کښنی ګوتی پر څنګ باندې دا دویمه ګوته د لاس دا دوی به سره راټولی کی. ويحلقو کړي بکی الوستو د میان ګوته ول بالابهام د ابهامي سره دا بټه ګوته او د میان ګوته دا به سره کړي کی ګور دوی خو سره راټولی کی دا دوی به سره کړي کی. فاذا فرغ چې فارغ سي من یعنی په دې به بیا اشاره دی کوي ګوره دا دوی ګوتې را ټول کړي دي دا دوی د میان ګوته او دا بټه ګوته سره کړي کې په دغه بل ګوته باندې د اشاره په ګوته په دې باندې بیا چې شو کې اشاره وکړي دا سبب ګوته ده. فاذا فرغ چې فارغ سي من الادعيه د دعا وسخه يسلم السلام به وګرځي عن يمينه وراسته طرف ته بیا به سلام و چاته وګرځي راسته طرف ته. ويقول وبوي السلام عليكم ورحمه الله دغه رقم به سلام وګرځي. ولا يقول في هذه السلام په سلام
سلام کې بنوایي وبرکاته دا لفظ بنوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا وبرکاته لفظ بنور سره وای وکذا دا غیر کن ذکر شوی دی په المحیط په محیط کې وینوي نیت بکی بتسلیمه په سلام کې الاولى اول عن یمینه درسته طرف چې اول پلا پرسته طرف سلام ګرځي من الملائکه د ملائکه نیت بکی د هر انسان یعنی در مؤمن مسلمان پر راسته او پر چپا او باندې دلته ملائکه ناشته دي چې د انسانانو عملونه لیکي نیکو بد عملونه نو نیت به دغه ملائکه کوي په سلام ګرځول کې والمؤمنین او د مؤمنانو د نور مسلمانان چې د پڅنګ کې ناشته د دې نیت بکی وعن یساره په چپا طرف کې بیا مثل ذلك په مثل دغه باندې بیا دغه نیت کوي وقال بعضهم بعضی بیا ویل دي بعضی علما وای ینوی نیت پکې الحفظه د ملائکو وقال بعضهم بعضی ویل دي ینوی نیت پکې جميع د ټول من هغه څوک معه چې د سره دي من الملائکه د ملائکو سره د ټول نیت پکې دغه د مؤمنان دي ک ملائکه د ګډ نیت پکې ولیانه دا چې قد اختلاف اختلاف راغلي دي الاخبار د حدیثو په دي کې قیل ویل چې ان مع كل مؤمن سره د هر مؤمن سره خمسا پنځه دي من الملائکه یعنی د هر مؤمن سره پنځه ملائکه ور سره دي یو بعضی روایتو کې راغلي دي وقیل بیا وای بعضی بیا وای 60 شپته دانی ور سره دي بعضی وای شپته ملائکه د هر مؤمن مسلمان سره ور سره دي نو نیت بچش کی نیت به د ملائکه دم په سلام ګرځول کی و ینوی نیت بک المقتدی و مقتدی امامه د امام بتسلیمه الاولى په اول سلام کې ان کان کچیر و عن یمینه درسته طرف کچیر د امام د پرسته طرف کې د سب په چپه طرف کې ولاړو امام پرسته طرف کې د تشکار کړي نو بدای څه چم کی سلام ګرځي د امام نیت بم کراولي وبحذای کچیر پر برابر باندې د مخامخ په امام باندې سیده ولاړول او په الاخرى یعنی په دواړو کې بیراولي بیا او په الاخرى په دغه بل طرف کې کبیا چیرې ولو ان کان کچیر عن یساری و چپه طرف ته امام چولو هغه د په چپه طرف کې راکلی و یم بغي من بیا د چپه طرف نیت وکي د امام و یم بغي مناسبه د انده یکونه چې منتها او هغه اخیری پای بسری د سترګو د فی قیام په ولاړ کې اله موضع سجودي دا وس د ولاړ دروښور چې سړی دریږي په منځ کې ولاړ وي کم ځای ته بګوري یعنی دی بګوري په قیام په ولاړ کې اله موضع سجوده و ځای ته د سجده دی به د سجده و ځای ته ګوري او په رکوع پر رکوع کې به اله ظاهر قدميه د پښو و پښو ته بګوري د پښو سربېره طرفونه نه دي پر رکوع کې به عدالت سبحان رب العظیم ویل کیږي په دا ځای کې به د پښو ته ګوري وفي السجود په سجده کې الى ارنبتي ونرميت انفه د پزي د نرمي د یو طرف بل طرف د شذ چارګل په پزه کې د طرفو ته په سجده کې ګوري وفي القعود هي او په ناس خپل کې الى حجره وسنت چې تحیات وای په د حالات کې به د سنت او د ذکر ته ګوري وسنت سنت چې ل امام د پاره د امام په سلام کې اندادي تلونه چې وای التسلیمه الثانیه دویم سلام اخفز کشته من الاولاد اول سلام خو وای السلام علیکم ورحمت الله دا بل به بیا در دې لږ په आवाज کې کښته کې आवाज به را ټیټ کې درابل در اول سلام به د دوم سلام आवाज کښته یعنی دا سنت عمل دی من الاولاد اول ومن المشایخ د مشایخ سمنا سو قال چې يخفز کښته الثانیه دوم مشایخ علماء څخه د بعض علماء څخه دا روایت دي چې د دې څوکي د دوم سلام در اول را کښته کې پیدا و تم چې پرس صلات المنز امام د امام په هو د چې د مخیر اختیار لري وز د امام المنز پرس وز د اختیار مند ان شاء الله خوښ سو ان حرف عن يساره و چې په طرف ته دراو ګرځي و ان شاء الله خوښ سو ان حرف عن يميني ورسته طرف ته د مخ وګرځي ګوره یا د چپه طرف ته یا رسته طرف ته دواړو طرفو ته ګرځولای شي و ان شاء الله خوښ سو ذهب الى حوائجه ذهب اولاد سي الى حوائجه د پاره د خپل حاجتو د ضرورتو کچیر دغه بس دغه د روان کلایم سي و ان شاء الله خوښ سو استقبل مخ دی وګرځي الناس و خلکو ته بوجهه په مخ ګرځول سر مخ دی تر وګرځي و خلکو ته دام کولای وهذا دا چې اذا لم يكن کچیر نو بحذائه په برابر د سره مصلي المانزه والا کچیر مخ د دل مانزه والا او د مخ نور تر راګرځي دا کار مکروه دي وسوان برابر خبر کان کچیر المصلي المانزه والا په صف الاول ک په اول سب کې او الاخرى ک په اخر کې د مخ نور تر راګرځي والاستقبال مخ ګرځول الى المصلى الى المصلي والمنز كون ته مکروه دا مکروه د چې سړی المنز کې د مخ ورګزي واغه ته دا کار چې دا مکروه دی دا کار بنکي هذا اذا هو لم يكن كثير نو بعد مكتوبتي ورسته در مكتوبه وسخه يعني د فرض وسخه تطوع النفل يعني سنت کنه فان كان كثير بعدها ورسته در دغه فرض تطوع النفل سنت ول يعني د فرض ولا کوز د ماپشن فرض دي د ماپشن فرض چې دوه ورسته سنت ستا د ماشام فرض دي د ماشام فرض دوه ورسته سنت ستا د ماخستان فرض دي ورسته سنت
سنت ستا دا رقم ولا یقوم ودی دریږي لا تطوع واغه سنت او تاغه سنت بیا وکي و یکرو مکرو دي تاخير زندول ال سنت د سنت زندول مکرو دي چې وس فرض یو کده بار سنت زندي دا کار کول دا مکرو کار دي عن حال اداء الفرض د ورس د حال څخه د ادا کولو د فرض دا چې فرض یو وکل د ستې د دې زندول دا مکرو کار دي دا بنکي فإذا وقام كثير ودريدي لا تطوع ونفلته لا يتطوع نفل دنك يعني سنت في مكان په هغه ځای کې چې دی د المنځ کوي چې فرض د پر کم ځای وکړه پر هغه ځای باندې دی فرض نفل نه کوي یعنی سنت نه کوي ګوره فرض پر کم ځای وکړ پر کم ځای چې ولاړ دی بیرته پر هغه ځای ولاړ پر هغه ځای باندې سنت وکړه دا کار دی نه کوي نو د څه چم وکړي بل يتقدم یا د مخ سي هغه ځای څخه پر کم مسله چې دی ولاړ دی بس یا دی څور مخ ته او يتاخروا یا دي سره کښته شي یعنی د شاته دي د شاوه طرف ته دي او ينحرفوا یا دي وګرځي یعنی یمینا ورسته طرف ته او شمالا یا چپه طرف ته دي ورسته طرف ته لږ کیږي یا دي چپه طرف ته لږ خو خاص براغت ځای باندې دغه سنت نه کوي د ماپښین یا د ماښام یا د ماخستن او يذهبوا يا دولارس الى بيتي وخبل كورتا يا دي خبل كورتا ولارس حالته دي وكي فيتطوعوا نو نابل دي وكي ثمه باغزاك ومن المشايخ ده مشايخ سمعنا قال ويل دي ان كان كثير اما امامه يتطوع نابل كول عن يساره وشفات ربط محراب ده محراب يعني يتطوع نابل وكي وچپا طرف ته د محراب یعنی سبب د محراب کې وچپا طرف ته تاسیدي دا خبره جایز ده قال ویل شمس الایمی حلوانی دا بیا وای هذا دا چې دا لم يكن کثیر نو من قصده الاشتغال د قصد سره د مشغول کېدو کثیر دی نو دا کار نو په دعای په دعا سره په دعا باندې د مشغول نو په امکان کثیر له دلر ویل دون ورد اوراد ویل وظیفه درلود د پرز ورسه دستی یقضیه هغه وظیفه دی ادا کی هغه دی وکي بعد المکتوبات ورسته د پرز فانه دای چې یقوم ودی دریږي عن مصلاه پر خپل مسله باندې دی ودریږي په یقضي ادا دي کې ورده هو هغه خپل اوراد خپل ذکر چې د سر ورسره د همیشه کوي هغه دی وکي قائما په ولاړ سر و انشاء که خرص جلس کشي دي په ناحیه په یو طرف کې من المسجد د مسجد د ولار سره د مسجد په طرف کې د کشي نه هم کولای په یقضي ادا دي کې ورده هو خپل اوراد ثم ورسته يقوم ودي دريجي لا تتوي واغ نپلته يعني وسنته تكلاهما دواړه مروین روایت عن الصحابه رضي الله عنهم د صحابه رضی الله تعالی عنهم څخه دا روایت راغلی دی دا مروی دی وما هغه ذکر چې ذکر شوی په ابتدایي مسله په ابتدا کې د مسلې دا دلیل علی کراهیت د مکرووالی اول چې دی هغه دی چې مکرووالی کې راځي کچیر دی سنت وزنډي د خپل حالت په دې کې مکرووالی راځي تاخير السنت تاخير د سنت په دې کې راځي و ما ذکر ذکر شوی په اخیره په اخر کې چې بیا د اخر مسله ذکر شو چالت دی وکي دی وزنډي دا چې دا دلیل دی علی جواز پر جواز باندې ګوره سنت د خپل حالت سره زندول د فرض د ستي ورسته به سنت کوي او کچیر وزنډول دا کار مکروه دی او بیا ورسته کچیر د دالت اوراد درلود شي دغه وکي بیا سنت وک خو جواز لري خو مکروه کار دی دا سنت به خپل ځا څخه څه نه کوي نه به زنډي دلیل علی جوازي او ذکر شوی دی في المحيط په محیط کې عمل مقتدی چې والمنفرد یواز یو مقتدی چې په امام سي ولر دی یواز سړی فإن لبثا کچیر وخت تر کې اجازه روا دی بغیر الکراهه کچیر دا کار دی وکي بل کراهیت دا کار د دې لپاره جاز دی ویني سنت لرجم وزن لیدل وان قام کچیر ولارسو الى تطوع ونفل ته په مکانهما په دغه ځایو کې جاز روا دی کچیر په خپل ځای باندې ولارسو جاز روا دی والاحسن وش خبر انداده يتطوع چې نفل وکي سنت وکي په مکان آخر یعنی په کم ځای په جلا ځای کې په مکان آخر په بل ځای کې یعنی د بچ چم کې ښه خبره ده بهتره چې د پر کم ځای د فرض کړي د دې ځای د ځای ور بدل کی او که چیر پر دغه ځای وکي هم سید پروانه کی ګور ښه اصل خبره ده چې د دې ځای ځان بدل کی صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين